سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الامیني هرکلی وایم. ولسمشر غني وایي غیر مسؤول وسلوال باید مسؤول شي او یا یې مسؤول کوو. ښاغلي غني تېره ورځ په ارګ کې په یوې ناستې کې همداراز د حاکمیت په برخه کې پر قاطعیت د ټینګار ترڅنګ وویل د نظام مشروعیت د قوې په مشروع انحصار کې دی او د قوې مشروع انحصار یوازې افغان حکومت پورې اړه لري. ولسمشر په ټینګار سره زیاته کړه چې د ملي یووالي حکومت پالیسي جوړونه د احساساتو له مخې نه ده بلکې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ ترسره کیږي او همداراز یې په ډاګه کړه چې دولتي څوکۍ د انحصار د پای ته رسیدو په حال کې دي. په بادغیس کې د بلواګرۍ ضد قطع له یوه کال ځنډ وروسته تېره ورځ رسما فعاله او خپل کار یې پیل وکړ. د بادغیس امنیه قمندان وایي د دغې اویا کسیزې قطعې منصوبین تر دې مخکې د زورواکو له لوري برمته شوي او د دوی د کورونو ساتنه یې کوله چې بالاخره تېره ورځ په یو لړ مراسمو سره پرانیستل شوه. د بلواګرۍ ضد قطع دنده لري څو له بلواګرۍ، قاچاقبرو، اداري فساد او ترهګرو پر وړاندې په پرېکنده توګه اقدام وکړي. له دې سره سم د بادغیس والي او د ولایتي شورا مشر د یادې قطعې د فعالولو له امله مننه او امنیه قمندان له هڅو یې ستاینه وکړه. از یک سال به این طرف نظر به فرمان رئیس جمهور این قطعه در تمام سایر ولایات 34 ولایت یک قطعه امن عامه یا ضد آشوب و شورش ایجاد شده که متاسفانه که اینا پشتخانه مردمای ملکی و مردمایی که حداقل به اداره محلی نه در شورای ولایتی بودین و نه در جای دیگه اینا خدمتی طور خدمتی و شکل قلدری و بدماشی اینا را به یغما گرفته بودن که با آمدن ما تلاش کردیم که با همه ارگانهای شورای ولایتی که در راست رئیس بیگ صاحب است و نهادهای امنیتی خصوصا پلیس تصمیم گرفتم که بعد این قطعه ایجاد شد که خوشبختانه امروز شما شاهد ایجادش بودین. حالی این قطعه با پای استاد شده و حالی به انشالله با مو نو تاسیس شده انشالله و خدمات قماندان صاحب محترم است و شایستگی از یاسته که این را فعال ساختن. ایجاد از این خو قبلا شده بوده به نام قطعه امن عامه که این حال فعلا ایا ساختن. این در هر گوشه و کنار از سرباز و ساتنمن از این به اختیار هر کس بوده، خیالی بوده، به هر نوعی که بوده و امروز این مجددا ایا کردن، این در کار و فعالیت انداختن که این میتونه یک در تامین امنیت ولایت بادغیس هم با سزای داشته باشه و جا داره از قماندان صاحب امنیه باز هم یک تشکر ویژه‌ای داشته باشم به نمایندگی از شورای ولایتی، به نمایندگی از مردم بادغیس. د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې له 4 شپېتو ښوونځیو 9 دیرسې تړل شوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا د دغو ښوونځیو په تړل کېدو سره تېره ورځ شاوخوا 15,000 زده کوونکي د کال د نیمایي ازموینو له ورکړې پاتې شول. له دې سره سم د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي له دواړو لورو غوښتنه کوي چې د تړل شویو ښوونځیو ستونزه ژر تر ژره حل کړي څو زده کوونکي یې په 4 نیم میاشتنۍ ازموینه کې برخه واخلي. په محمد اغې ولسوالۍ کې طالبانو بعد له هغې نه چې امنیتي ځواکونو هلته عملیات ترسره کړل، دوی په غبرګون کې ټول مکاتب، ټول ښوونځي د زده کوونکو پر مخ وتړل. نو دا یوه لویه جفا د تعلیم او تربیه په برخه کې ده او مرکزي حکومت باید جدي اقدام په دې اړه وکړي. زما له مسؤلینو دغه هیله ده او هغو شراکانو څخه چې هر مکتب هر لیسه ځانته یو شورا لري، د هغوی څخه زما دا غوښتنه ده چې دوی په دغه اړه کې ډېرې هلې ځلې وکړي تر څو دغه مکتبونه بیرته خلاص شي د شاګردانو په مخ باندې چې دوی خپل ازموینه سرته ورسوي. په ښه وجه د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې له تېرې چهارشنبې راهیسې طالبانو د افغان ځواکونو د ترسره شوو عملیاتو په غبرګون کې د نجونو او هلکانو یو شمېر ښوونځي تړلي دي. 2 تنه د یو بار تیلري موټر د غلا په تور په کندوز کې ونیول شول. د کندوز امنیه قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني وایي دغو کسانو غوښتل یاد موټر چې پکې څه باندې 800 بورې کیمیایي کوډ بار و د بغلان په مرکز کې د چلوونکي تر وهلو او ډبولو وروسته کندوز ته ولېږدوي، خو تر هغې مخکې تېره شپه د علي آباد ولسوالۍ په اردوي دروازه کې نیول شوي دي. د نوموړي په وینا د یادو کسانو دوسیې د لا ډېرې څېړنې په موخه څارنوالۍ ته سپارل شوي دي. در مسیر رای بغلان و پلخمری دزدار مسلح محترمان مورد لدکوب قرار بدن. اولا میخواستن به ولایت کندوز انتقال بدن. خوشبختانه 12 شب گذشته پلیس علی آباد توانستن که سارقین بازداشت بکنه و اعمال
که به سرقت برده شده بود به مالک اصلیش تسلیم داد. او ولسمشر غني تېره ورځ د هېواد قاریان او د قرآن عظیم شان حافظان وستایل چې د قرائت په سیالیو کې عالي مقامونه ګټلي وو. ښاغلي غني په دې مراسمو کې وویل زما د پرېکړې پر بنسټ اوس د ارګ او جومات ترمنځ واټن نشته او د تېر برعکس په ارګ کې د دیني عالمانو حضور د پام وړ دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امل.